बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अर्जुन मोग दे स्केल ژبې ته لومړی سر کې انټروډکشن د مخکې په دې باندې خبرې کړې چې سکیل څه دی. سکیل یوه ژبه ده څه ده ډیټابیس ته جوړولې او د ډیټابیس ته مدیریت کولې د پوره نو دغه شیون چې دی دا څه وایي څه د دغه متن چې دی سکیل څه کړلی شي. مثلا سکیل کولی شي چې موږ سره د ډیټابیس اړوند کویری کمانډونه شته دا څه کې دغه رنې کې ډیټابیس نه موږ ډیټا راخوستلی شي سکیل پوسته باندې ډیټابیس ته موږ ډیټا داخلولی شو ډیټابیس کې ډیټا موږ اپډیټ کولی شو یا ایډیټ کولی شو ډیټا وینه ډیلیټ کولی شي د سره څنګه کې موږ سکیل پوسته نوی ډیټابیس دا جوړولی شو په ډیټابیس په داخل کې موږ ټیبلونه جوړولی شو سکیل پوسته باندې د ډیټابیس بعض ځینې ابجیکټس دي چې هغه لږ اډوانس کنسپټ دی دا به هم یایو انشاءالله پروسیجرز په نوم باندې دا هم کولی شو موږ سکیل پوسته سره کوم طریقو جوړې کوم د سره څنګه کې ویوز چې مجزي ټیبلونه دي دا هم وکړلی شي سکیل پوسته باندې جوړې کو او همدا ډول پرمیشنز دي رولز دي د مختلف یوزرې دا هم وکړلی شي په یو ډیټابیس باندې اپلای کو لکه ریډ اپډیټ ډیلیټ دا شیون ریسټرکشن په یوزر باندې ولیږو نو دا هغه ټول کړنې دي چې سکیل څه کولی شي ترسره کولی شي چا اړوند د ډیټابیس اړوند خانره داسې لوندې وکسئ عربش سینټاکس ته سینټاکس منه د سکیل ژبې د کمانډونو لیکلې طریقه صحیح ده چې موږ څه ډول د سکیل ژبې کمانډونه لیکلی شو عموما دی داسې کې چا نه پیل کړی دی داسې کې د ټیبل نه کور پیل کړی دی خو موږ یې داسې نه سټارټ وخولو سلیکټ نه اولنی سټیټمنټ چیرته چې دی سلیکټ دی سلیکټ سټیټمنټ کې څه کېږي سلیکټ کمانډ کې دې پوسته موږ کړلی شو چې ډیټابیس نه ډیټا څه کو روی خلو د سلیکټ کمانډ پوسته نه موږ کړلی شو چې ډیټابیس نه ډیټا روی خلو مثلا سرچ کو صحیح ده طریقه سره کم ته دو سینټاکس یې سینټاکس د سلیکټ په دې طریقه ده چې اول به سلیکټ کیورډ لیکئ کیورډ دا معنی چې مخکې د ډي بي ایم ایس ته پیژندل شوی دی بیا به څه کوئ په ډیټابیس کې چې کوم کلمونه دي هغه کلمونه به داسې یو ذکر کوئ په مانس کې به څه استعمالوئ کما به استعمالوئ څومره کلمونه چې موږ غواړو چې ډیټابیس نه ډیټا روخلو نو هماغه داسې کې منشن کوئ ای وروسته بیا څه لیکو د فرام کیورډ لیکو او فرام کیورډ وروسته بیا د ټیبل نوم لیکو اخر کې موږ سیمیکالن یا ټرمینیټور استفاده کو بس چې کله موږ دغه ډول کویری ترتیب کړله دا په دې معنا شوه چې دې کمانډ پوسته نه موږ ډیټابیس نه ډیټا راخوستلی شو صحیح ده یو مثال داسې لیکلی شو دغه او د پوسټ چې دی دا کویری دی عین معنا لري صحیح ده صرف توپیر په دا کې دی چې د سټیریک دا معنا چې په دې ټیبل کې چې څومره کلمونه وي دا ټول راخولي بیا تو تبدیل کې اړتیا نه پېښېږي چې دا ځکه ته د کلمونه مشخص کړي کلم 1 کلم 2 کلم 3 داسې پیګری خبره نه نو سټیریک چې ولا کې دا معنا ټیبل کې چې څومره کلمونه وي ا دې ټول راخوستل شي صحیح ده ښه د لیکو ډیټابیس نشته موږ به یو ډیټابیس جوړ کو مخکې موږ یو سافټویر انسټال کړو دی ځام په نوم باندې پاکې موږ سره چې وجود لري دی مای سکیل ډي بي ایم ایس شتون لري زه به دا سټارټ کوم او پاکې به یو ټیبل جوړ کو تر څو موږ دغه کویری په عملي کوم شین رنگ په دا معنا سره کله چې اډوان سرور سٹارټ شي بیا شنه رنگ ته وړي کله چې سٹارټ شوی نه وي بیا ماغه ریډ کالر کې موجود وي نو دا هم سٹارټینګ په حالت کې دی دم سٹارټ شولو اوس په موږ شو اډمین برخه ته او هغه برخه ته چرته چې موږ د سکیل کویری لیکل شي سکیل ژبه لیکل شي عموما دا ټول چې موږ سره د پی ایچ پی مای
اډمین دی دا اوس چې خلاص شولم دې کې موږ یو ټیبل لرو د چا په نوم باندې د سکیل په نوم باندې زه دا چې یو ډیټابیس قسمه مثلا د ډیټابیس تر غلم د امپلای په نوم باندې دا ایکسپینډ کوم ډیټا کې قسم چې شتاب کې کنا ډیټا کې شتا کنا نور سمې دی एडिटर दे डेटाबेस के दे टेबल नोम चेरा एम्प्लॉय सही ना स्केल तरसमा मुक चे अमली को दावा सेलेक्ट कमांड अमली को दाजन दावा हम दागन दावा अरसम दलता ज़्यादा स्केले कम च सेलेक्ट महकमो या चावल पर सेलेक्ट कीवर्ड लिखो ब्या भाई कलमों ने नमूना लिखो जैसे कि दे टेबल की मक्सर कलमों ने चेरी दावा दे एम्प्लॉय आईडी दो नेम दाई सैलरी दो ईमेल डिपार्टमेंट ऑफ एज जवडम चे विनर खलम दागा दे एम्प्लॉय नो सैलरी और ईमेल एड्रेस दा शोन विनर खलम नुदिस की बजली काम चे सेलेक्ट का एएमपी नेम कमा बल चे विनर खलो मसन सैलरी विनर खलो बल पेल चदा ईमेल दा विनर खलो ईमेल फ्रॉम इचान एरो खलो दे कोम टेबल ना एमुक्सर टेबल नम च दे एम्प्लॉय पनमा बंदे दा दावा आखिर के सेमीकोलन बस दा क्वेरी दे चवाली कला दा मुक्सर दे सिलेक्ट क्वेरी वाला पूछा के वो एसक्यूएल के और बशाय दे के पोगोन क्लिक वगै कलच पोगोन क्लिक वको एमुक्सर प दे टेबल के च समरा डेटा वाइटुला चेक कला मुक्सर एरो खस्तला नेम ये रखस्तला सैलरी आओ ईमेल अन्य कलमना चो पोतिशवल सही दम दई वा तरीका द कलम वचे खास कलमना पुचार वे सही दम बेदे तरीके न मग इस पैदा कल शो खास कलमना हा वक्त पुचार की कलच मग रपोर्ट जुड़ाओ कना रियल प्रोजेक्ट के रपोर्ट से जुड़ाओ आ वक्त के बिया टोल कलमत जरूरत नहीं पीवा रपोर्ट के द्रे कलमना दवा कलमना या पिंजा कलमना दासी जरूरत पे तबिखेगी दैवा तरीका शो दयमा तरीका है दागा तरीका दो चेस पैदा को स्टेरिक इस पैदा को नुदेश की मुद्दा सिले कुछ सिले का स्टेरिक फ्राम अकलमन मुग मुशखस नकड़ल बेकुम टेबल ने मगर खलो दे एम्प्लॉय टेबल ना आखिर के सेमीकोलन वाली गवाय गोन क्लिक वका नोगात समरा डेटा चुप द टेबल के बाद एम्प्लॉय मुकम्मल रखस्तला आगा कलमना यो दवा द्रे सलोर पिंजा स्पेक टुल कलमने हम रखस्तल सही दम नुदा वय मुक्सर छे दे सेलेक्ट करेवा चमुग इस पैदा करलम नु द्वारा कम इस्तेमाल वाला शियो दाच कलमना मशखस को दोयम दाचे कलमना मशखस न को सुमरा कलमना चे वो टेबल की टुल रखस्तर रही दाई मिसाल लिखल है दाई बल मिसाल लिखल है हाँ नुदय मुक्सरा सिलेक्ट वा यू सिलेक्ट सरा यू बल कमांड इस पदा की ये चाप पनुमा बंदे दे डिस्टिंक्ट पनुमा बंदे डिस्टिंक्ट समाना जंगड़ है का ना डिस्टिंक्ट की बेदस की चुम्मो कचेरे पदे टेबल के डुप्लीकेट डेटा या सारा कम तक कवे आप परिक दें इन असरा यू रुख वाले सही शवा तरीका दास दो चावल बद शे लिखा सेलेक्ट ब्याबो डिस्टिंक्ट कलिमा लिखा इन वरुस्त ब्या तो सी कलमना मशखस कवाय और आखिर के टेबल नमामा का तरीका इस पर की लका मख के मुजदाज के वक्त न सिर्फ दलता इजाफात शेष बोलो डिस्टिंक्ट कलम अवल बोस्तु सिदास कलम दाज की पैदा कवाय चागत से डुप्लीकेट डेट अप कर सी मसलन पदिज के खुदा डेटा के शेष ताके दा ईमेल एड्रेस शेष होय दा डुप्लीकेट देखना तकरारी दाई जुदिस की दास से लिखा चे सेलेक्ट का डिस्टिंक्ट चे कुम कलम मसलन डिस्टिंक्ट ईमेल फ्रॉम इचाना रुखलो दे एम्प्लॉइज टेबल ने रुखलो उस कचेर ज़दा क्वेरी ज़र रन इकमा चेर खस्तरे केगे द्वागा हागा ईमेलो ने रुखस्ता चाहे मुक्सर ज़रा कम ते जंगड़ी दी कच्चा हम दागा ईमेल चिदाई दागा
د جاوید په نوم باندې دا موږ سره ډېر تکرار شوی دی صحیح ده مثلا بیا لیکم select static from employees go د شی لیکل شوی دی دا وینه جاوید 1 2 3 4 5 صحیح بلا نو کله چې دا رقم حالات وي ایتس په پروجیکټ کې چې پاوه کې ډوپلیکیټ ډیټا وي تاسو وګورئ سره باید یو وینر شي نو आज کې موږ چانه استفاده کو دي ډیسټینګ کیورډ نه به استفاده کو چا کې په سلیکټ سټیټمنټ کې سره خدای دې مو ډیټابیس دی دا استفاده کوي دا کچیر تو آنلاین استعمالوي کنه دا سیستم چې دی دا په حال دا W3 سکول چې دی دا شي دا اپلاین د آنلاین استعمالوي بیا کړل شي چې د غیز نه ټرای کوي بیا تاسو دې ستاسو ضرورت نه لږ دا ذکر وشي چانه استعمال وکړئ دا لوکل هاوس دا استعمال وکړئ ایگزامپ نه استفاده وکړئ آنلاین چې بس دا ذکر ویلې کوي د ذکر ټرای کول کله چې زه کلیک وکم د ذکر تاسو کړل شي ورولې کوي هغه سټیټمنټ ورولې کوي سلیکټ سټیریک فرام مثلا انداز کی टेबल छे वो कस्टमर्स लेगा कस्टमर्स जैसे कि वो सिर्फ पर रन बंद क्लिक होगा खुदा मकसद पहले हाल करना कि जगह मकसद चाहिए अपलाइन दे सही कल ऑनलाइन वे بیا आज के خپل اول ته سیستم سره وصل وي د چانس سره د مای سکیل ډیټابیس سره وصل وي نو دا مکسره د ډیسټینګ کیورډ استعمالو بل مهم کیورډ چې د ویر په نوم باندې دی ویر معنا ویر کلاس د ویر کلاس بیا کوم ځای کې موږ استعمالو کله چې موږ خاص شرط ولرو ډیټابیس نه ډیټا خپل خدا سے ډیټا خپل او چای موږ د شرط مطابق وي نو آ وخت کې موږ چانه استفاده کو د ویر نه استفاده کو موږ کډل شې باندې ډیټا چې کو فلټر یې کو صحیح پارس کا څاره کومې فلټر کول شو دیس کې زدا سې لیکم چې د امپلای دی کنه زم چې هغه کسون د مکتوخه چې د سالری سره کم توي مثلا 15000 نه کم وي زیدو ټول هغه امپلای دی روخستل شي سالری سره کم توي 15000 نه کم وي نو دا موږ سره کم تلې کو د چکل لیکو د جانب استفاده کو دی ویر نه به استفاده کو نه به استعمالوي چې هم دا select static from ekum table نه خپل دی employees table نه where اوس where راځي کې استعمال کوي where کوم کلم باندې موږ کنډیشن لګو سالری باندې لګو نو اس کې والی کوي where salary دا less than 15000 په شې خبره باندې سالری فیلډ کله چې سالری د چانه کم شي د 15000 نه د مانس کو اپریټر ویني دا دم پروګرامینګ کې مې یاد دی کنه کمپیریزن اپریټر دی صحیح ده نو کله چې د سالری د 15000 نه کم وي د هغه کسونه هغه ډیټا د موقته اروړوي بس دا ولې کې چا باندې کلیک وکړ ګو باندې نو دایته هایلایټ کړه جاوید سالری لاس ایریبل 4000 403 شو دی بل چې دی 1000 باقی څومره د 15000 نه اضافه سالری لرل آی فری کول دا واسه مثلا د شرط توسي بدل کې مختلف استفاده کولای شي کنډیشن select static from employees where salary the less than چاوي na greater than pars ka 20000 اشاله زرنج سالری زپاوي هغه کسان مختار پیدا کا نو دا هغه کسان دي کریم کامران امید چې سره د شل زره نه ماش سره کوم ته ده اضافه ده یا پارس کا په بل شي نه تو سرچ کای مثلا زین چې یکومې څنګه د بي سي اس والا دغه کسان صرف مقطع لیست کا صحیح ده نو داز کې شرط صرف تبدل کای دلته زدا چینج کوم ای جانا سالری په زیو دازل چیرې ولیکو ډپارټمنټ کله چې ډپارټمنټ د مساوي شي د چاسرا مثلا بي سي اس را پیګې دی باندې کله چې دا رقم ته
which حروف وي صحیح د string وي متن وي بیا به په څه کې نسئ په دې ډبل کوټس کې به نس که عدد وي بیا فرق نه کې دغسې ولیکئ بس دا موږ سره اوس سرچ په چا باندې شوله بي سی ایس باندې صرف هماغه کارمندون به موږ تر وړوي کلیک جاوید کامران دا د کومې څانګې دی د بي سی ایس دغسې مثلا عمر په واسطه تاسې سرچ کړلی شئ ایمیل په واسطه کړلی شئ بل نوم په واسطه مثلا زه چې ټول هغه کارمندونه ته لیست کا چې نوم یې څه وي جاوید وي نو زه دې کلیک کوم سلیکټ سټیریک فرام ایچانا the employees table na where MP name کله چې د امپلای نوم یې چا سره مساوي شي دی جاوید سره مساوي شي که اوس که چیرې موجود وي نو هغه ټول کسان چات شوي وي نوم یې جاوید وي باسا بر وړولی شي هر څه دا براوز کوم په دې کې تکراري نومونه چا دی تکراري کامران نشته کې که نه کړلی شي په دې نېرې باندې هم سرچ آی ډي باندې هم سرچ کړلی شئ مثلا آی ډي نه چې سرچ کوو موږ نو دې کې کلم چې ته مشخص کوئ آی ډي مشخص کوئ وي آر ای ایم پی آی ډي مساوي 50 سره شي مثلا زین چې دریم نمبر آی ډي چې د هغه کس موږ تر وړه وه نو دریم نمبر آی ډي چې دا څوک دی همدغه جاوید دی نو دا موږ سره د چا استعمالو دی ویر باندې موږ فلټرینګ یا سرچینګ سره تر رسولی شو څه ډول چې موږ خوښ وي صحیح نو راپور برخه کې دا بیخي ډېر استعمالیږي یا خاص سرچ وي که نه لکه مثلا ته چاته راپور برابروي چې دې میاشتې راپور دې ډیټا دې موږ تر وړوي نو ته په دې کې سټارټ ډیټ او اینډ ډیټ مثلا دا به ویر کې یا وایي چې د ځانګړې میاشتې دې تاریخ نه دې طرف ته مخکې دا ډیټا موږ ته شی کا ارپیدوي که نه ځانګړی تاریخ په سرچ کې ویر که په ویر کې بس هماغه ډیټا موږ ته شی کوي ارپیدو کوي بیا دا موږ سره چې و دا دی ویر وم نره وایو که بس دی که نه چشم